د رمضان مبارک د میاشت په حواله سره یو ډیر مهم او ضروري مسله د حیا خلاف ده، لیکن چونکې په دې حواله سره ډیر کسان د غلط فهمي شکار دي. څنګه چې روزه نیول فرض دي دغه شانتي د روزي دا مسائل از کول هم فرض دي. لہذا په شروع کې اول کې تاسو دا وایم چې چریتا تاسو د فیملی سره ناسي ویډیو سکیپ کې یا دغه شانتي کې چری د ماشومان سره ګورل یقیني طور پر د ماشومان لپاره ویډیو نه ده، بلکې چې دا شادي شوه حضرات دي نارینه زنانه خزه خاوند د هغه لپاره دا ویډیو ده ځکه چې د دې مسلې رافي هغه دغيږي. نو بهرحال د رمضان مبارک په میاشت کې اکثر کسان په دې حواله سره تاسو کې چې آیا د خځې سره په یو پالنګ باندې د روزي په حالت کې سملاسه څنګه دي. د هغې نه علاوه کچري بي لباس یو خزه خاوند سملی او د یو بل سره چې د جسم ولګي را ولګي، نو په دغه صورت کې په روزه باندې اثر پریوزي یا پریوزي روزه فاسد کیږي یا نه فاسد کیږي. د هغې نه علاوه روزي په حالت کې بوسو کنار کول یعنی خپل خزه خپلول دغه شان په شونډه باندې خپلول، د هغې نه علاوه د خځې چې کوم پستان وغیرہ دي سینی وغیرہ دي هغه د روزي په حالت کې په خپل کې اغسترو آیا د دې سره روزه چې کوم دي ماتيږي یا نه ماتيږي. نو دغه شانتي نور چې کوم مسائل دي ضروری په دې حواله سره اکثر کسان ته پوښتنه کوي. نو یاد وساتئ د رمضان مبارک په میاشت کې روزي په حالت کې ظاهره خبره ده خزه خاون په پالنګ کې سملاسته شي، ظاهره خبره ده کچري خزه خاون په بل باندې کنټرول ساتل شي. نو په دغه صورت کې ظاهره خبر د سم معنیات نشي مکروه هم نه دی بلکې بالکل جایز عمل دی. ها البته کچري خزه خاون ته خطر محسوس کیږي چې یو ځای سملو په پالنګ باندې او خطر محسوس کیږي یعنی هم بستری طرف ته ځي، بیا ظاهره خبره ده بیا مکروه عمل له ځکه چې کم عمل انسان روزه ماتولو طرف ته بي بیا پروژه کې هغه عمل مکروه دی په کار دره چې خزه خاون الګ سملي. لیکن کچري او تبيبل باندې د کنټرول حاصل وي او بالکل په یو بل باندې اعتماد وي چې مخې ته معاملات نشي بڑھاوي دي، بیا یقیني طور پر یو ځای سملاسته شي. او دغه شانتي کچري خزه خاون بي لباس سملي نو بي لباس هم سملاسته شي، لیکن دا مکروه عمل له ځکه چې کچري بي لباس سملي نو د سره جسم دی بل سره ولګي او بیا ظاهره خبره ده انسان بیا مخې ته بڑھاوي دي شي. نو دا یو داسې عمل شي دی په ځری باندې انسان مخې ته دي شي نو په دې وجه باندې مکروه دي. ها البته روزه به نه فاسد کیږي بالفرض او مثال طور پر کچري مخې بڑھاو شي هم سریو کې نو ظاهره خبره ده بیا په هم مستری باندې سو شي. د مستری په حالت کې بیا د روزي قضا هم ده، بیا په دې باندې کفاره هم ده چې هم مستری یا دغه شان دي بوسو کنار وغیرہ کې او ظاهر خبره ده بوسو کنار په حواله سره خروج نه ماتي، لیکن کتري بوسو کنار وکي او د دې په ذریعہ باندې د منی اخراج شي یعنی انزال وشي زنانه ته وشي یا نارینه ته وشي، نو په دغه صورت کې روزه مات شوه چې چا انزال شوی دی. لیکن په دې کې صرف قضا ده کفاره به نشته، په دې کې صرف قضا ده کفاره به نشته چې چری د بوسو کنار په حالت کې انزال وشي. د هغې نه علاوه د شوندو حواله سره تاسو شوی د کچري په شوندو باندې بوسول کینو په دې حواله سره دا مکروه عمل له ځکه چې دې په ذریعہ باندې روزه فاسد کیږي. کچري د زنانا چې کوم توکانې دي یا د شانتي نارینه توکانې کچري هغه د یو بل خلی ته دنه لاړ شي ذرات لاړ شي په دغه ذرات د دوه بوجه باندې روزه چې کوم دي هغه فاسد کیږي. سمجھ کې مخبر راځي دین احتیاط پکار دی. د هغې نه علاوه کچري یو خاوند راولي خپل د خځې چې کوم سینې دی هغه په خپل کې واخلي نو یقیني طور پر دا مکروه عمل له. ها کچري اوس مثال طور پر پدې کې پي چې کوم دي هغه خلی درار شي او دن حلق ته دن شي یعنی دن لاړ شي په دغه صورت کې دروځه فاسده شو. او کچري پي بګینوي یا پي بګیوي او خلی تراشي او تو کې نو یقیني طور پر دا د دې سره چې کوم دي روزه مکروه شي البته فاسد کیږي. نو بهرحال پکار دا د رمضان مبارک میاشت کې چې موږ ځان بالکل الګ تلګ کو د روزي په حالت کې کم از کم ځان د داسې اعمال نو وساتو ځکه چې کوم اعمال دا دغه نه دا اندازه لګي چې باید دې اعمالو په ذریعہ باندې زما روزه خرابې دي شي. په کار دا چې د روزي په حالت کې ځان د داسې اعمال نو وساتي ځکه چې روزه یقیني طور پر یو داسې عمل چې د دې په ذریعہ باندې انسان تقوا حاصلې طهارت حاصلې صبر د تقوی د برداشت کوم نه ماده په موږ تاسو کې پیدا شي. نو دا پس هغه نه پیدا کیږي چې موږ د هر قسم د داسې اعمال نه ځان وساتو لرو چې کم اعمال انسان چې ګناه طرف ته وي چې کم اعمال بذری باندې انسان روزه خرابېږي فاسده کیږي په کار دا داسې اعمال مغزان لري وساتو. بهرحال چې تاسو دا مسله راپیښ شي په دغه حواله سره مکمل تفصیل ما تاسو مخه بیان کو چې په کوم حالت کې روزه ماتيږي او په کوم حالت کې روزه نه ماتيږي. بهرحال امید کوم چې مساواه او سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.